دارنګه ورونو څاروي چې کله لاړ شو د ټولو اول علي رضی الله فرمایل چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستشرف العين والاذن موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم امر کړو چې کلم د قربانۍ لپاره څاروي اخلو ان نستشرف العين والاذن دو اندامونه به ډېر ټیټ طریقې سره دغه ګورو العين والاذن یو د څاروي سترګې به ډېر باریک باریک قتل وږي یو دغه غوګونه ولا نضحي موږ ته امر کړو نبی سم الله نضحي بعورا ولا مقابله ولا مدابره پړون باندې هغه څاروي چې داغه غوږ کټي مخ نه کټي یا د شای طرف نه کټي ولا خرقا ولا شرقا یا چې له شوي وي داغه غوږ یا پکې ګول سوري وي دې څاروي نظام څه دې تیرېګا د قربانۍ لپاره ما څنګه چې مونږ پیسې ورکو پکاره مونږ ته ملاويږي ملاو بشي نو د داسې څاروي نه ځان ساتو چې پای کې عیب وي